أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. او په ځمکه کې هیڅ داسې خوځنده ساکښ نشته چې روزي یې پر الله نه وي، او هماغه ته د استوګنې ځای هم معلوم دی او د مرګ ځای هم. هر څه په یو روښانه دفتر کې دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. او دی هماغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل، او عرش یې له هغه مخکې پر اوبو باندې و، تر څو تاسو وازموئ چې کوم یو مو په عمل کې غوره دی. او ای رسوله، که تا خلکو ته وویل چې تاسو له مرګ وروسته راپورته کیدونکي یاست، نو حتما به کافران وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. او کله هغوی مو تر یوې ټاکلې مودې پورې سزا وځنډوله، نو خامخا به د مسخرو په توګه وایي چې دا سزا څه شي ایساره کړې ده. واورئ، هغه ورځ چې عذاب ورته راشي، نو له دوی نه به ګرځول کیدونکی نه وي، او هغه عذاب به ترې چاپیر شي کوم چې دوی به ملنډې ورپورې وهلې. او که انسان ته له خپله لوري څه رحمت وروڅکو، بیا یې بیرته ترې واخلو، نو هغه ناهیلی ناشکره وي. او کله کومې تنګسي وروسته چې وررسېدلې وي بیا نعمتونه وروڅکو، نو بیا وایي چې سختۍ رانه لاړې، نو کبرجن خوشحاله نازیدونکی وي. پرته له هغو کسانو چې صبر یې کړی او ښه کارونه یې کړي، د هغو لپاره بخښنه او لوی اجر دی. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء
وكيل. نو اے رسوله ښایي ته به د ځینو هغو خبرو پرېښودونکی یې چې تا ته وحي شوي او په دې به زړه تنګه یې چې دوی به د تانې په ډول ځینې غوښتنې درڅخه وکړي، لکه دوی چې وایي ولې کومه خزانه ورباندې راتوی نه شوه یا ولې کوم ملائک ورسره رانغلو. ته یوازې ویرونکی یې او الله پر هر څه څارونکی دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. آیا دوی وایي چې دا قرآن پیغمبر لزانه جوړ کړی؟ اے رسوله ورته ووایه نو د دې په شان لس سورتونه خو لزانه جوړ کړي راوړئ او څوک چې کولی شي الله نه پرته یې کومک لپاره راوبلئ که تاسو رښتیني یاست. نو که هغوی تاسو ته ځواب در نه کړ نو ای خلکو پوه شئ چې هغه یعنی قرآن خو یوازې د الله په علم را نازل شوی او دا چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته. نو آیا تاسو اوس غاړه ایښودونکي یاست؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. څوک چې یوازې د دنیا ژوند او د هغې ښکلا غواړي همدلته یې د عملونو پوره بدله ورکوو او هیڅ کمی به پکې نه ورسره کیږي. دوی هغه خلک دي چې په آخرت کې ورته له اوره پرته بل څه نشته او څه یې چې دنیا کې کړي وو هغه پکې عبث شول او ټول کړي عملونه به یې باطل شي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا نو څوک چې د خپل رب له لوري په یو څرګند دلیل یعنی قرآن ولاړ وي او یو بل شاهد هم د هغه لخوا ورپسې راغلی وي او تر هغه ړومبی د موسی کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول موجود و هغه چا سره برابر دی چې ټول کړه وړه د دنیا لپاره وي؟ نو داسې خلک په هغه یعنی قرآن ایمان راوړي او له دې ډلو چې څوک پر هغه کافر شي نو د وعدې ځای اور دی. نو د هغه یعنی قرآن په باب په شک کې مه اوسه، یقینا هغه ستا د رب لخوا حق دی خو زیاتره خلک باور نه کوي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. او تر هغه به لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې دروغ وتړي. داسې خلک به خپل رب ته وړاندې کړی شي او شاهدان به ووایي چې همدا هغه کسان دي چې پر خپل رب یې دروغ تړلي وو. واورئ پر ظالمانو د لعنت د الله وي. هغوی چې د الله لارې نه ایسارول کوي او کوږوالی یې غواړي او همدوی له آخرته منکریدونکي دي. دا خلک په ځمکه کې هیڅ چیرې له الله نه خلاصېدونکي نه وو او نه دوی لره الله نه پرته څوک ملاتړي وو. اوس به د دوی لپاره 2 برابره عذاب وي. دوی د نفرت له امله نه حق اوریدای شو او نه یې خپله څه لیدل. دا هغه کسان دي چې خپل ځانونه یې زیانمن کړل او کوم دروغ یې چې له ځانه جوړول هغه ټول ترې ورک شول. بله نشي کیدای هغوی به په آخرت کې تر ټولو ډیر زیانمن وي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بل طرف ته هغه کسان چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي او خپل رب ته یې عاجزي وکړه هم دوی جنتیان دي. هلته به تل تر تله پکې اوسیدونکي وي. د دواړو ډلو مثال لکه یو ړوند کون او بل لیدونکی اوریدونکی. آیا دواړه په مثال کې سره برابر دي؟ آیا نو تاسو څه درس نه اخلئ؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. او نوح مو د هغه قوم ته ورولېږلو. هغه وویل چې زه تاسو ته یو څرګند خبرداری ورکوونکی یم. دا چې الله نه پرته بل څه مه لمانځئ. زه پر تاسو د دردونکې ورځې له عذابه ویریږم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. نو د هغه د قوم کافر شو سرداران وویل موږ خو تا ایله د خپل ځان په څیر یو بشر ګورو او نه دی وینو چې زموږ له ټیټو یعنی بې پته بې فکره یعنی ساده خلکو پرته بل چا ستا متابعت کړی وي او پر موږ باندې ستاسو کوم غوروالی هم نه درکې وینو بلکې موږ خو تاسو دروغجن ګڼو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نوح وویل ای زما قومه دې ته مو پام دی چې که زه د خپل رب له لوري په یو څرګند دلیل یم او له خپلې خوا یو خاص رحمت هم راکړی وي تاسو د ناپوهۍ او غرور له امله هغه ونه شو لیدای نو آیا په داسې حال کې به یې په زور در باندې تپو چې تاسو یې بد ګڼونکي یاست؟ داسې نه کوو بلکې ستاسو چاره الله ته پرېږدو چې هغه یو پرېکړه در وکړي. او ای زما قومه په دې تبلیغ خو زه له تاسو څه مال نه غواړم زما اجر الله نه پرته په بل چا نشته او نه زه د هغو کسانو شړونکی یم چې ایمان یې راوړی هغوی له خپل رب سره مخامخېدونکي دي خو تاسو ماته داسې خلک ښکارئ چې ناپوهي کوئ. او ای زما قومه که زه دوی وشړم نو څوک به مې د الله له نیولو خلاص کړي؟ آیا نو تاسو درس نه اخلئ؟ او زه نه وایم چې ما سره د الله خزانې دي نه په غیبو پوهیږم نه وایم چې زه یو ملائک یم او نه د هغو خلکو په هکله چې ستاسو له نظره سپک دي دا ویلی شم چې الله به هغوی ته هیڅکله ښېګڼه ورنه کړي. الله ډیر ښه پوه دی په هغه څه چې د دوی په زړونو کې دي که داسې ووایم بیا خو به زه خامخا له ظالمانو یم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی وویل ای نوحه تا له موږ سره جګړه وکړه او ډیره جګړه دې وکړه نو که رښتونه یې اوس هغه عذاب راوله چې ته یې اخطار راکوې. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نوح وویل درته راولي به الله که خوښه یې شي او تاسو یې عاجزونکي نه یاست او که زه ستاسو څه خیر ښېګڼه وغواړم هغه وخت زما نصیحت څه ګټه نه در رسوي کله چې الله ستاسو د ضد او مخ اړولو له امله ستاسو بېلاریتوب وغواړي هماغه مرب دی او هماغه ته به ورګرځول کیږئ. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. آیا دوی یعنی کافران وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن له ځانه دروغ جوړ کړی؟ ای رسوله ورته ووایه که له ځانه مې دروغ جوړ کړی وي نو زما د جرم ذمهواري خپله پر ما ده او کوم جرم چې تاسو یې کوئ د هغه له ذمهوارۍ زه خلاص یم.
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. او نوح ته وحی وشوه چې ستا له قومه نور څوک ایمان نه راوړي پرته له هغو چې مخکې ایمان راوړی، نو په هغه څه مه خفه کیږه چې هغوی به کول. او زموږ تر څارنې او لارښوونې لاندې بیړۍ جوړوه، او چا چې ظلم کړی د هغو سپارښتن مه راته کوه، هغوی خامخا ډوبېدونکي دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. او هغه بیړۍ جوړوله، او هر کله چې د قوم څوک مشران به یې ورباندې تیرېدل نو پر هغه به یې ملنډې وهلې. هغه یعنی نوح وویل که اوس تاسو ملنډې را باندې وهئ نو سبا چې عذاب راشي بیا به موږ هم داسې ملنډې در باندې وهو لکه چې تاسو ملنډې وهئ. نو ژر به پوه شئ چې په چا به هغه عذاب راځي چې وبه یې شرموي او داسې عذاب ورباندې را پریوزي چې همیشنی وي. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تر دې چې کله زموږ حکم راغی او هغه تنور وخوټېدلو موږ نوح ته وویل له هر ډول حیواناتو نه یوه جوړه یعنی 2 سره پکې سپاره کړه او خپله کورنۍ دې هم پرته له هغو چې په هکله یې ډومبۍ لا وینا شوې ده یعنی زوی او میرمنې او هغه کسان هم سپاره کړه چې ایمان یې راوړی او پرته له کومو خلکو د سره نور چا ایمان نه و راوړی. او نوح هغوی ټولو ته وویل پکې سپاره شئ د الله په نامه یې روانېدل هم دي او درېدل هم، بېشکه زما رب خامخا مهربان بخونکی دی. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. او هغې به دوی د غرو شان ته څپو کې وړل او نوح خپل زوی ته ورنارې کړي چې په یوه ګوښه کې و زما بچوړیه موږ سره سپور شه او له کافرانو سره مه کیږه. ویل دا د یوه غره ته پناه وړم چې له اوبو مې وساتي. نوح وویل نن د الله له حکمه څوک ژغورونکی نشته پرته له هغه چې الله رحم ورباندې وکړي. او بیا یوه څپه د دواړو ترمنځ پرده شوه او هغه له ډوبېدونکو څخه شو. وقیل یا
أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بیا وویل شول ای ځمکې اوبه دې وزغمه یعنی جذب کړه، او ای اسمانه بند شه او اوبه کمې شوې، پرېکړه سر ته ورسېدله او بیړۍ پر جودي غره تم شوه او وویل شول د ظالمانو خلکو دپاره د هلاکت وي. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. او نوح خپل رب ته غږ وکړ چې زما ربه دا زما زوی زما له کورنۍ دی او ستا وعده هم رښتیا ده او تر ټولو حاکمانو ښه حاکم هم ته یې. الله فرمایل هغه ستا له کاله څخه نه دی، هغه خاوند د بد عمل دی، نو د هغه څه غوښتنه مه رانه کوه چې تا سره علم نشته، زه درته نصیحت کوم چې ته له جاهلانو څخه نشې. نوح وویل زما ربه زه تا پورې پناه اخلم له دې نه چې هغه څه درنه وغواړم کوم چې نه پرې پوهیږم، او که ته بخښنه راته ونه کړې او رحم را باندې ونه کړې نو زه به له تاوانیانو یم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وویل شو ای نوحه کوز شه، سلامتیا او برکتونه دی پر تا او پر هغو ډلو وي چې تا سره دي، او څه نورې ډلې چې کفر وکړي د ګټې اخیستو څه موقع به ورکړو، بیا به زموږ لخوا دردناک عذاب ورسیږي. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اے رسوله دا د غیب له خبرونو دي چې تا ته یې وحی کوو، له دې مخکې نه ته ورباندې پوهېدې او نه ستا قوم، نو صبر وکړه، یقینا ښه انجام د متقیانو دی. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم
يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او عادیانو ته مو د هغوی ورور هود ورواستولو. هغه وویل ای زما قومه د الله عبادت وکړئ، له هغه پرته ستاسو کوم بل خدای نشته، تاسو بل څه نه یوازې دروغ تړونکي یاست. ای زما قومه زه خو په دې تبلیغ له تاسو څه اجرت نه غواړم، زما اجر صرف پر هغه ذات دی چې زه یې پیدا کړی یم. آیا نو عقل نه کاروئ؟ او ای قومه له خپل رب نه مو بخښنه وغواړئ، بیا د هغه لور ته ور وګرځئ چې له اسمانه ډیر اورېدونکی باران پر تاسې راولیږي، او له موجوده ځواک سره به نور ځواک هم در زیات کړي، او مخ مه ګرځوئ، حال دا چې مجرمان هم یاست. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. هغوی وویل ای هوده ته نه له کوم څرګند دلیل سره راته راغلی او نه موږ ستا په وینا خپل معبودان پرېښودلی شو او نه دې په خبره باور کوونکي یو. موږ خو له دې پرته بل څه نه وایو چې زموږ ځینو معبودانو به څه ضرر در رسولی وي. هود وویل زه الله شاهد ګرځوم او تاسو هم شاهدان اوسئ چې زه له هغه څه بیزار یم چې تاسو یې ورسره شریکوئ. له الله پرته نو تاسو ټول ما ته څه چل جوړ کړئ او بیا هیڅ مهلت مه راکوئ. بېشکه ما پر الله بروسه کړې، زما او ستاسو پر رب هیڅ داسې خوځېدونکی نشته چې هغه یې د پیکي یعنی د تندي ویښتانو رانیوونکی نه وي. بېشکه زما رب پر سمه لار باندې دی. نو که تاسو مخ واړوئ ما خو هغه پیغام در ورسولو چې تاسو ته پرې رالیږل شوی وم، او ستاسو د کفر له امله به زما رب ستاسو پر ځای بل قوم راولي او تاسو هغه ته څه ضرر نشئ رسولی. بېشکه زما رب پر هر څه ساتونکی دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم
ألا بعدا لعاد قوم هود. او کله چې زموږ د عذاب حکم راغی نو په خپل رحمت سره مهود او هغه کسان وژغورل چې له هغه سره ایمان راوړی او له یو سخت عذاب مو بچ کړل. او دا عادیان دي چې د خپل رب له آیاتونو منکر شول، د هغه له رسولانو یې سرغړونه وکړه او د حق د هر سرکښ دښمن د امر تابعداري یې وکړه. او پایله دا شوه چې په دې دنیا کې هم لعنت ورپسې شو او د قیامت په ورځ هم. واورئ عادیان په خپل رب کافران شول. واورئ د هود قوم عادیانو ته د له رحمت لرې والی وي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او سمودیانو ته مو د هغوی ورور صالح ور واستولو. هغه وویل ای قومه د الله عبادت وکړئ، له هغه پرته ستاسو کوم بل خدای نشته، هماغه تاسو له ځمکې را پیدا او پکې آباد یې کړئ، نو بخښنه ترې وغواړئ او د هغه لور ته راوګرځئ، بېشکه زما رب تاسو ته نږدې دعا قبلونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی وویل ای صالحه لدې مخکې په موږ کې تا ته ډېرې هیلې کېدې، آیا له دې مو ایساروي چې هغه څه یعنی بوتان ولمانځو کوم چې زموږ پلرونو به لمانځل، او یقینا موږ د هغه څه په باب چې ته مو وربلې پریشانوونکي شک کیو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. صالح وویل ای قومه کچیرې زه د خپل رب له لوري په یو څرګند دلیل ولاړ یم او له خپلې خوا یو رحمت یعنی نبوت هم را کړی وي، نو که بیا یې هم سرغړونه وکړم څوک به مې د هغه له نیولو وژغوري، نو تاسو خو ماته پرته له تاوانه بل څه نه رازیاتوئ. او ای قومه دا د الله اوښه ستاسو دپاره نښانه ده، نو دا پرېږدئ چې د الله په ځمکه کې څري او په بدۍ لاس مه وروړئ، که نه بیا به مو نږدې وخت کې یو عذاب راونیسي. خو قوم یې خبره ونه منله او هغه یې ټپي او مړه کړه. نو صالح ورته وویل صرف 3 ورځې مو کورو کې ژوند وکړئ او بیا به عذاب در باندې راځي، دا نه دروغ کېدونکې وعده ده. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم
ألا بعدا لثمود. نو کله چې زموږ د عذاب امر راغی په خپل رحمت سره مصالح او هغه کسان وژغورل چې له ده سره ایمان راوړی او د هغې ورځې له رسوایي مو خوندي کړل. بېشکه همدا ستا رب برلاسی ځواکمن دی. او چا چې ظلم کړی و هغوی یوې سختې چغې راونیول، نو بیا ګهیځ خپلو کورونو کې پړ مخې وچ مړه پراته وو او داسې مو فنا کړل لکه چې له سره پکې اوسېدلي نه وي. واورئ سمودیان په خپل رب کافر شول. واورئ سمودیانو ته له رحمته لرېوالی دی. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. او بېشکه ابراهیم ته زموږ استازي یعنی ملائکان د انسان په شکل د زوی په زیرې ورغلل. ویل سلام دی وي. هغه وویل پر تاسې دې هم سلام وي. نو بیا یې څه ځنډ ونه کړ چې ورید شوی خوسی یې ورته راوړ. خو کله یې چې ولیدل د هغوی لاسونه خوړو ته نه رسي ویې نه پېژندل او په زړه کې یې ترې ویره محسوس کړه. هغوی وویل مه ویرېږه موږ د لوط قوم ته را استول شوي یو. او میرمن یې هلته د پردې تر شا ولاړه وه نو په تعجب یې وخندل. موږ هغې ته د پرښتو په ژبه د اسحاق او له اسحاق وروسته د یعقوب زیری ورکړ. ویل های ویش اوس به یې زیږوم چې بوډۍ شوم او دا خاوند مې هم بوډا دی. بېشکه دا یو عجیبه شی یعنی عجیبه خبره ده. هغوی وویل آیا د الله له امره تعجب کوي؟ ای د دې کور خلکو د الله رحمت او برکتونه دې پر تاسې وي. بېشکه هغه ستایل شوی او د لوی شان والا دی. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. نو کله چې له ابراهیم ویره لاړه او هغه زیری ورته راغی نو د لوط د قوم په هکله یې شخړه راسره کوله. بېشکه ابراهیم زغمونکی نرم زړی الله ته ورګرځېدونکی و. موږ ورته وویل ای ابراهیمه له دې تیر شه. بېشکه چې ستا د رب حکم راغلی دی او دوی ته نه ایسارېدونکی عذاب راتلونکی دی. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن
قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. او کله چې زموږ استازي لوط ته ورغلل نو هغه پرې غمجن او زړه تنګی شو او ویل دا ډیره سخته ورځ ده. او قوم یې په منډه ورته راغی او ړومبی یې هم بد کارونه کول. هغه ورته وویل ای قومه دا زما لوڼې ستاسو دپاره ډیرې پاکې دي نو الله نه وویریږئ او ما د خپلو میلمنو په هکله مه شرموئ. آیا په تاسو کې کوم پوهېدونکی سړی نشته؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. هغوی وویل تا ته خو معلومه ده چې ستا په لوڼو کې زموږ څه حاجت نشته او ته په دې هم ښه پوهېږې چې موږ څه غواړو. ویې ویل ارمان چې یا مې خپله زور در باندې بر وای یا مې څه کلکې اسرې ته پناه ور وړی شوای. دغه وخت پرښتو لوط علیه السلام ته وویل ای لوطه موږ ستا د رب استازي یو ستا د قوم هلاکولو ته یې رالیږلي یو. دوی تا ته هیڅ ضرر نشي رسولی نو د شپې په یوه برخه کې خپله کورنۍ روانه کړه او هیڅوک دې له تاسو نه بیرته نه راګوري پرته له میرمنې دي. یقینا هغې ته هم هغه عذاب رسیدونکی دی چې هغوی ته وررسیږي. بېشکه د هغوی نیټه سهار ده. آیا سهار نږدې نه دی؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. نو کله چې زموږ د عذاب حکم راغی د هغې ځمکې پورتنۍ برخه مو لاندې کړه یعنی په بل مخ مو واړول او پرله پسې مو داسې کاڼي پرې واورول چې له خټو جوړ په اور پخ شوي وو. ستا د رب په وړاندې نښاني شوي کاڼي او دا د لوط کلی خو د مکې له ظالمانو څه لرې نه دی. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. او مدین ته مو د هغوی ورور شعیب ور واستولو. هغه ورته وویل ای زما قومه یوازې د الله عبادت کوئ له هغه پرته ستاسو کوم بل وړ معبود نشته او پیمانه او تله کې کمی مه کوئ.
زه مو نن په ښه حال ګورم او زه پر تاسو د چاپېرېدونکې ورځې له عذابه ویریږم. او ای قومه، پیمانه او تله په انصاف سره پوره ورکوئ او خلکو ته خپل شیان کم مه ورکوئ او په ځمکه کې ورانکاري مه ګرځئ. که تاسو زما خبره ومنئ نو خلکو ته د هغوی له حق ورکولو وروسته الله درکړې پاتې زیرمه ډیره درته غوره ده که تاسو مؤمنان یاست. او که زما خبره ونه منئ نو زه پر تاسو څارندوی نه یم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هغوی ورته وویل ای شعیبه، آیا لمونځ دې امر درته کوي چې زموږ پلرونو د څه عبادت کاوه موږ هغه پرېږدو؟ یا دا چې څنګه مو خوښه وي خپلو مالونو کې واکمني ونه کړو؟ بیا یې د سپکاوي په توګه ورته وویل بېشکه ته خو ډېر دروند په لاره سم سړی یې. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. شعیب وویل ای زما قومه، آیا وینئ که زه د خپل رب له لوري په یو څرګند دلیل ولاړ یم او له خپلې خوا یې ښه روزي هم راکړې وي، نو زه ستاسو پر غلطه لار څنګه لاړ شم؟ او دا هم نه غواړم چې له کومو کارو تاسو ایساروم هغه په خپله وکړم. زما چې څومره وس وي ستاسو له اصلاح پرته بل څه نه غواړم او دا توفیق مې هم یوازې په الله دی، په هماغه مې بروسه ده او په هر کار کې د هماغه لور ته ورګرځم. او ای قومه، زما دشمنی مو په دې ونه ګماري چې تاسو ته هغسې عذاب در ورسي لکه د نوح قوم ته چې رسېدلی و، یا د هود قوم ته، یا د صالح قوم ته، او دا دی د لوط قوم خو له تاسو لرې نه دی. او له خپل ربه مو بخښنه وغواړئ بیا د هغه لور ته ور وګرځئ، یقینا زما رب مهربان مینهناک دی. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هغوی وویل ای شعیبه، ستا په زیاترو خبرو موږ نه پوهیږو او په خپل منځ کې د کمزوری وینو، او که ستا دا خپلوان چې زموږ په دین دي نه وای نو په کاڼو به مو ویشتی وي او پر موږ خو څه عزتمن نه یې. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني
معكم رقيب. شعیب وویل ای قومه ایا زما خپلوان پر تاسې الله نه زیات درانه دي؟ حال دا چې هغه مو تر څټه شاته غورځولی؟ بېشکه زما رب له هغه څه راچاپیر دی چې تاسو یې کوئ. او ای زما قومه تاسو پر خپل حال خپل کار کوئ، زه خپل کوم. ژر به وپوهیږئ چې په چا داسې عذاب راځي چې شرموي او څوک دروغجن دی. او انتظار کوئ، زه هم در سره انتظار کوونکی یم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. او کله چې زموږ د عذاب امر راغی په خپل رحمت سره مو شعیب او هغه کسان وژغورل چې د سره ایمان راوړی و، او کومو کسانو چې ظلم کړی و یوې سختې چغې راونیول، نو بیا سهار په خپلو کورونو کې پړ مخې مړه پراته و. لکه چې له سره پکې اوسېدلي نه وي. واورئ او عبرت واخلئ، مدین ته هماغه شان له رحمت لرېوالی دی لکه چې سمودیانو ته لرېوالی و. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او موسی مو له خپلو نښانو او څرګند دلیل سره ولیږلو فرعون او د هغه سردارانو ته، خو هغوی د فرعون د حکم تابعداري وکړه او د فرعون حکم په سمه لار برابر نه و. هغه به د قیامت په ورځ د خپل قوم مخکش شي، نو اور ته به یې نه باسي او د ورتګ بد ځای دی چې څوک وروستل کیږي. او په دې دنیا کې هم لعنت ورپسې شو او د قیامت په ورځ هم بده بدله ده چې ورکړی شوې. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. دا د هغو کلیو خبرونه دي چې تا ته یې بیانوو، ځینې یې لا پر ځای ولاړ او ځینې د ریبل شوي فصل په څیر له منځه تللي. او موږ ظلم ورباندې نه دی کړی، خو هغوی خپله پر ځانو ظلم وکړ. او پایله دا شوه چې کله ستا د رب امر راغی هغو معبودانو یې هیڅ شی ترې ایثار نه کړل چې دوی به الله نه پرته رابلل، او له هلاکته پرته یې څه ورزیات نه کړل. او ستا د رب نیول خو همداسې وي، کله چې هغه سیمې راونیسي کومې چې ظالمې وي، بېشکه د هغه نیول سخت دردناک دي. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
وما نؤخره إلا لأجل معدود. یقینا په دې کې د هغه چا لپاره نښانه ده چې د آخرت له عذابه ویریږي. هغه یوه داسې ورځ ده چې خلک به ورته راټول شي او داسې ورځ ده چې ورته حاضر بشي او هغه نه وروسته کوو مګر یوې معلومې نیټې ته. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هغه ورځ چې راشي نو د هغه له اجازې پرته به یو کس هم نه غږیږي، نو بیا به څوک بدمرغه وي او څوک نیکمرغه. نو هر هغه چې بدمرغه وي نو په اور کې به استمیدل، یعنی په اوچت آواز ساه ایستل، او په شیدل یعنی په ټیټ آواز ساه راښکل وي. تلپاتې په هغه کې تر څو چې اسمانونه او ځمکه وي، مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي. بېشکه ستا رب د هغه څه کوونکی دی چې اراده یې وکړي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. او هر هغه چې نیکمرغه شول نو په جنت کې به تل تر تله اوسیدونکي وي تر څو چې اسمانونه او ځمکه وي، مګر دا چې ستا رب بل څه وغواړي دا یوه نه غوڅېدونکې ورکړه ده. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. نو ای رسوله ته د هغه څه په باب شک کې مه لویږه چې دا خلک یعنی مشرکان عبادت کوي، دوی خو یوازې هماغسې عبادت کوي لکه چې مخکې یې پلرونو کاوه، او موږ یقینا د هغوی د برخې پوره ورکوونکي یو چې هیڅ کمی به پکې نه وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. او بېشکه موسی ته مو کتاب ورکړی خو په هغه کې هم اختلاف وشو، او که ستا د رب لخوا مخکې یوه خبره نه وای شوې چې په آخرت کې به پوره عذاب ورکول کیږي نو اوس به یې ترمنځ فیصله شوې وه، او یقینا دوی د هغه له پلوه تر اوسه پریشانوونکي شک کې دي. او بېشکه ستا رب به دوی ټولو ته خپلې پوره بدلې ورکړي، یقینا هغه د دوی په کړو وړو ښه خبر دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو ای رسوله څنګه چې درته امر شوی هماغسې ټینګ شه، هم ته او هم هغه څوک چې تا سره الله ته توبه ویستلې، او له بریده مه اوړئ، بېشکه تاسو چې څه کوئ هغه یعنی الله یې ښه لیدونکی دی. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء
وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او اے مسلمانانو، هغو خلکو ته یو بسری هم ورکږیږئ چې ظلم یې کړی، کنه بیا به اور در ورسی او الله نه پرته څوک دوستان به مو نه وي، نه به بیا څه مرسته در سره وشي. او ای رسوله، د ورځې دواړو خواو او د شپې څه شیبو کې لمونځ ترسره کوه، یقینا نیکۍ بدۍ له منځه وړي. دا پند اخیستونکو لپاره یوه یادونه ده. او صبر کوه ځکه چې یقینا الله د نیکي کوونکو اجر نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. نو ولی تاسو نه مخکې قومونو کې داسې د خیر خلک موجود نشول چې په ځمکه کې له فساده منع کړې وای، پرته له هغو لږو کسانو چې هغوی مو ترې له عذابه وژغورل، او هغه چې ظالمانو نو په هغو خوندونو پسې شول چې دوی پکې سوکاله شوي وو او مجرمان شول. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. او ستا رب داسې نه دی چې په ظلم سره کلي تباه کړي، په داسې حال کې چې اوسیدونکي یې سمون راوستونکي وي. او که ستا رب غوښتي وای نو ټول خلک به یې یوه ډله ګرځولي وو، خو داسې یې ونه کړل، نو دوی به تل په بېلابېلو لارو روان وي، او په دې کې د هغه حکمت دی. پرته له هغه چې رب دې رحم پرې کړی وي، نو هغوی بیا د الله له دین پرته بل دین ته نه ورځي، او د همدې لپاره خو یې پیدا کړي دي. او ستا د رب هغه وینا ترسره شوه چې ویلي وو زه به جهنم له پیریانو او انسانانو ټولو ډک کړم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. او اے رسوله، د رسولانو دا ټول خبرونه چې پر تا یې لولو هغه دي چې ستا زړه پرې ډاډه کوو، او په دغو کیسو کې تا ته حق او نصیحت او د مؤمنانو دپاره پند راغلی دی. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. او هغو خلکو ته چې ایمان نه راوړي ووایه چې تاسو په خپل ځای عمل کوئ، موږ په خپله کړنلاره عمل کوونکي یو، او تاسو هم د الله د پریکړې انتظار کوئ، موږ هم انتظار کوونکي یو.
او د آسمانو او ځمکې ټول پټ شیان د الله په علم کې دي او ټولې چارې هماغه ته ورګرځول کیږي، نو هماغه ولمانځه او پر هماغه بروسه کوه او ستا رب له هغو چارو نه خبره نه دی چې تاسو یې کوئ. یوسف مکی صورت او 111 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الف لام را دا د هغه څرګند کتاب آیتونه دي. بېشکه دا مو یو عربي قرآن نازل کړی چې تاسو پوه شئ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اے رسوله تا ته مو دا قرآن وحی کړی دی، نو په دې سره موږ پر تا یوه تر ټولو ښه کیسه بیانوو او بېشکه له دې مخکې خو ته له دې کیسې ناخبره وې. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هغه وخت کله چې یوسف خپل پلار یعقوب علیه السلام ته وویل زما پلاره ما په خوب کې ولیدل چې 11 ستوري لمر او سپوږمۍ ټول مې ولیدل چې ما ته سجده کوونکي وي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هغه ورته وویل ای زویکیه خپل ورونو ته دا خوب مه بیانوه، بیا به تا ته چل جوړ کړي. یقینا شیطان د انسان یو څرګند دشمن دی او همداسې به د خپل رب نبوت ته غوره کړي او تا ته به اصل واقعات ته د خبرو ورګرځول در وشي او خپل نعمت به پر تا او د یعقوب پر ټبر باندې پوره کړي لکه مخکې چې ستا په دوو پلرونو ابراهیم او اسحاق پوره کړی و. بېشکه ستا رب د حکمت والا ډیر پوه دی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقیقتاً په یوسف او ورونو کې د پوښتونکو دپاره ډیرې نشانې دي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. کله چې ناسکه ورونو یې خپلو کې وویل یقینا زموږ پلار ته یوسف او سکه ورور یې تر موږ ډیر ګران دي، حال دا چې موږ یوه پوره ډله یو، بېشکه زموږ پلار په ښکاره خطا کې دی. یوسف ووژنئ یا یې په کومه ځمکه کې چیرته لرې وغورځوئ چې د پلار توجه مو درته ځانګړې شي او له هغه وروسته بیرته سم نیکان خلک شئ.
له دوی نه یوه ویونکي وویل یوسف مه وژنئ، خو که څه کوئ نو بیا یې په کوم تیاره کوهي کې وغورځوئ، کوم تلونکی کاروان به یې راواخلي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نو پلار ته راغلل ویل ای زموږ پلاره، څه خبره ده چې د یوسف په هکله باور نه راباندې کوي، حال دا چې موږ واقعا د هغه خواخوږي یو. سبا یې موږ سره واستوه چې میوې وخوري او لوبې وکړي او موږ به خامخا د هغه ساتونکي یو. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ویل دا مې اندېښمنوي چې تاسو یې بوځئ او ویریږم چې لیوه به یې وخوري او تاسې به ترې غافل یاست. دوی وویل موږ یوه قوي ډله یو، خو که بیا یې هم لیوه رانه خوري نو بیا خو به موږ خامخا تاوانیان یو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نو کله چې له ځان سره بوتلی او اتفاق سره وکړ چې کوم تیاره کوهي کې یې وغورځوي او ویې غورځاوه، نو موږ یوسف ته وحی وکړه چې خامخا به یوه ورځ دوی ته دا کار ورپه زړه کوي او دوی به نه پوهیږي. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. او ماښام په ژړا پلار ته راغلل ویل ای زموږ پلاره، موږ ولاړو د منډو سیالي مو سره کوله او یوسف مو خپل سامان سره پرېښود، نو ایسته لیوه وخوړ او ته زموږ په خبره باور کوونکی نه یې، که څه هم موږ رښتینې واوسو. او د یوسف کمیس یې د دروغو په وینو سور لړلی راوړ. یعقوب وویل نه، بلکې خپلو نفسو مو کوم بد کار درته اسانه کړی، نو زما دې ښه صبر وي او کومه خبره چې تاسو جوړوئ هغه کې له الله نه مرسته غوښتل کیدای شي. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. او دوی چې یوسف کوم کوهي ته غورځولی و هلته یو کاروان راغی او خپل اوبه راوړونکی یې ولیږی، نو هغه چې خپله سلواغه هغه کوهي ته وغورځوله هلته یوسف پکې ولید، نو چغې یې کړې ویل ای زیری مې در باندې دا دی هلک، او بیا یې په پټه د سوداګرۍ مال وګاڼه، حال دا چې دوی څه کول الله ډیر ښه ورباندې پوه. بیا هغوی یعنی د یوسف ورونو یوسف په کمه بیه د شمار په 2 روپیو خرڅ کړ او هغوی د ده په هکله بې رغبته و. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او د مصر هغه سړي چې دی یې واخیست خپلې میرمنې ته وویل د ده د ځای درناوی کوه، شایي ګټه راورسوي یا به یې په زویولۍ ونیسو. او همدا شان مو په هغه ځمکه کې یوسف ته ځای او قدرت ورکړ چې د خوب د خبرو تعبیر نه څه ور زده کړو. او الله پر خپل کار برلاسی دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. او کله چې هغه پوره ځوانۍ ته ورسید نو موږ حکم او علم ورکړ او نیکانو ته په همدې ډول بدله ورکوو. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. او هغې ښځې چې دی په کور کې اوسېدی په چل ول خپل ځان لور ته د هغه توجه راګرځوله نو یوه ورځ یې دروازې وتړلې او ویې ویل راشه. هغه وویل په الله پورې پناه غواړم، زما رب خو ما ته ښه قدر او منزلت راکړی، په حقیقت کې داسې ظالمان بری نشي موندلی. او یقینا هغې یوسف سره د بدکارۍ تکل وکړ او دی به هم ورمخکې شوی و که د خپل رب څرګند دلیل یې نه وی لیدلی. همداسې وشول ترڅو له هغه نه بدي او بې حیایي ایسته کړو. حقیقتا هغه زموږ له غوره کړیو بندګانو و. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. او دواړو دروازې ته سره منډې کړې او په دې کشمکش کې هغې له څټه د کمیس ورڅیرې کړ او په دروازه کې دواړو د هغې خاوند بیا موند. ښځې وویل چا چې ستا مېرمنې ته د بدۍ اراده کړې وي د هغه سزا له دې پرته بل څه ده چې بندي کړل شي یا بل دردناک عذاب ورکړل شي. یوسف وویل دې خپله ماته ست وکړ او د همدې له ټبره یو چا شاهدي ورکړه چې که د هغه کمیس له مخې نه شلېدلی وي نو ښځې رښتیا ویلي او دی له دروغجنو دی، او که چیرې کمیس یې له څټه شلېدلی وي نو هغې دروغ ویلي او دی له رښتینو دی. نو کله چې خاوند ولید چې د یوسف علیه السلام کمیس له څټه شلېدلی ویې ویل بېشکه دا هم ستاسو ښځو مکرونه دي، یقینا ستاسې فریب ډیر لوی دی. یوسفه له دې خبرې تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه بخښنه وغواړه، په اصل کې همدا ته خطاکاره یې. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
او په ښار کې ښځو وویل د عزیز میرمن په خپل زلمی غلام پسې شوې او د هغه مینې یې زړه ورسوری کړی موږ خو هغه یقینا په ښکاره بېلاریتوب کې وینو. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. نو کله چې د هغوی مکر یعنی غیبت یې واورید استازی یې ورواستوی او د میلمستیا یو مجلس یې ورته چمتو کړ او د هغوی هر یوې ته یو چاکو ورکړ او بیا یې یوسف ته وویل چې هغوی ته راووځه. نو کله چې هغوی ولید ډیر لوی ښایست یې پکې وموند او داسې یې په حسن کې غرقې شوي چې خپل لاسونه یې غوڅ کړل او ویې ویل الله لره پاکي ده دا خو بشر نه دی دا خو پرته له یو عزتمن ملایکه بل څه نه دی. د عزیز میرمنې وویل دا هماغه کس دی چې تاسو پکې زه ملامتولم او یقینا د هغه د جلبولو هڅه مې کړې وه خو ځان یې وساتلو او بیا هم که دی هغه څه ونه کړي چې زه ورته امر کوم حتما به بندي او خوار ذلیل کړی شي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. یوسف وویل زما ربه دا بندي کېدل ماته له هغه څه ډېر غوره دي کوم چې دوی مې وربولي او که ته د هغوی دسیسه له ما بل خوا ونه ګرځوې نو زه به میلان ور وکړم او بیا به له جاهلانو اوسم. نو خپل رب یې دعا قبوله کړه او د هغوی چلونه یې ترې وګرځول بېشکه هماغه ډېر پوه اورېدونکی دی. بیا هغوی ته له دې وروسته چې څه نښانې یې ولیدې دا رایه څرګنده شوه چې تر یو مهاله یې خامخا بندي کړي. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. او له ده سره بندیخانې ته دوه نور زلمي هم ننوتل. یوه ورځ له هغونه یو کس یوسف ته وویل ما په خوب کې ځان ولید چې شراب زبېشم بل وویل او ما ځان ولید چې په سر مې ډوډۍ ایښې وړم او مرغان ترې خوراک کوي. موږ یې په معنا خبر کړه یقینا ته له ښو خلکو راته ښکارې. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. یوسف ورته وویل
کوم خواړه چې درکول کیږي د هغو له راتګ ړومبی به یې تاسو په معنا خبر کړم دا له هغې پوهې دي چې ما ته خپل رب راښوولې ده بېشکه ما د هغو خلکو دین پرېښی چې په الله ایمان نه راوړي او همدوی له آخرته هم منکر دي او ما د خپلو پلرونو ابراهیم اسحاق او یعقوب د دین متابعت کړی موږ ته نه ښایي چې الله سره کوم شی شریک وګڼو دا د توحید عقیده پر موږ او نورو ټولو خلکو د الله یو فضل دی خو زیاتره خلک د دې نعمت شکر نه باسي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ای زما د زندان ملګرو آیا ډیر بیلابیل خدایان غوره دي که هماغه یو برلاسی الله تاسو چې له هغه پرته کوم شی لمانځئ هغه له یو څو نومو پرته بل هیڅ نه دي چې تاسو او ستاسو پلرونو ایښي دي الله د هغوی په عبادت کوم سند نه دی رانازل کړی حکومت له هغه پرته د بل چا نه دی امر یې کړی چې له هماغه پرته بل هیڅوک مه لمانځئ همدا سم دین دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ای زما د زندان ملګرو ستاسو یو تن بخپل بادار یعنی د مصر پاچا باندې شراب څښي او دا بل به په سولۍ کړی شي نو مرغان به یې غوښې له سره خوري هغه کار فیصله شوی دی چې له ما پوښتنه کوئ بیا یې له هغوی دواړو نه هغه کس ته چې ګمان یې کاوه بچ کېدونکی دی وویل خپل بادار یعنی د مصر پاچا ته د زما یادونه وکړه خو خپل بادار ته د هغه ور یادول شیطان ترې هیر کړل او دی په زندان کې څو کاله نور هم پاتې شو وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين او یو ورځ پاچا وویل ما په خوب کې ولیدل چې 7 څربې غواوې دي چې 7 خوارې غواوې یې خوري او 7 شنه وږي او 7 نور وچ ای درباریانو ما ته مې د خوب معنا وکړئ که تاسو د خوب معنا کولی شئ هغوی وویل دا خو ګډوډ خیالي خوبونه دي او موږ د خوشي خیالي خوبونو په معنا نه پوهیږو وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون او له هماغو دونه چې کوم کس بچ شوی و او هغه ته له ډېرې مودې وروسته یوسف وریاد شو وویل زه به مو د دې په معنا خبر کړم نو ما زندان ته واستوئ چې ورغی ورته یې وویل یوسفه ای رښتینیه
موږ ته د دې خوب تعبیر راکړه په اوه څربو غواوو کې چې اوه خوارې یې خوري او اوه شنو وږو او نورو اوه وچو کې. ښایي زه هغو خلکو ته ورستون شم او د خوب تعبیر ورته ووایم د دې دپاره چې دوی وپوهیږي. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ورته ویل اوه کاله به تاسې پرله پسې په کرهنه بوخت یاست نو څه مو چې لو کړل هغه ټول په خپل وږي کې پرېږدئ پرته له هغه چې تاسو یې خورئ. بیا به له دې وروسته اوه کلونه ډېر سخت راشي چې ټول هغه څه پکې وخوړل شي کوم چې تاسو ورته ساتلي وو پرته له هغه لږ څه چې تاسو یې تخم دپاره ساتئ. بیا له دې وروسته یو بل کال راځي چې په هغه کې به بارانونو سره د خلکو فریاد واورېده شي او په هغه کې به شیره او غوړي وزبیښي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. کله چې پاچا په دې تعبیر خبر شو ویل هغه یعنی یوسف ما ته راولی خو کله چې استازی ورغی هغه ورته وویل خپل بادار یعنی پاچا ته دې بیرته ورشه ویې پوښته چې د هغو ښځو څه حالت و چې خپل لاسونه یې غوڅ کړي وو بېشکه زما رب د هغوی په مکارۍ ډېر ښه پوه دی. پاچا هغه ښځې راوغوښتې او ورته ویل ستاسو څه حال و کله چې د یوسف د مینې جلبولو هڅه مو کړې وه. ټولو ښځو وویل الله لره پاکي ده موږ خو د هغه په هیڅ بدي نه یو پوه شوي. د عزیز ښځې وویل اوس حق څرګند شو ما هغه ته ست کړی و او بېشکه هغه له رښتینو څخه و. یوسف چې د ښځو له دې ځوابه خبر شو ویل دا د دې لپاره چې عزیز وپوهیږي چې ما په غیاب کې هم له ده سره خیانت نه دی کړی او دا چې یقینا الله د خیانتګرو چلونه د بري په لاره نه سموي. صدق الله العظيم.